د 217 عمري قلي اردو پرسونال هوایي او زمینی ځواکونه د دې په خاطر دلته عملیات نه کوي چې ولس په شهادت ورسوي، د دې په خاطر یې کوي لله الحمد چې ولس وژغوري. له کومې ورځې نه چې سیلاب راغلی، الهي آفات راغلی، په ټول بغلان کې د عمري قلي اردو پرسونال هوایي ځواکونه، زمینی ځواکونه تاسو د انټرنیشنال ولیدلې چې د ولس په ژغورلو کې دا اوس هم 2 عملیات وکړل چې له دې جنه شهیدان ویوړل تقریبا په نیم ساعت کې، له اخوا نه بیرته زخمیان راوړل چې زنانه او ماشومان تاسو په خپله ولیدل. د اسلامي امارت د نظام ترڅنګ زموږ درېدل د امن په معنا ده، د سولې په معنا ده. هیڅ چاته اجازه نه ورکړو چې په افغانستان کې بې امنۍ ته، تفریقې ته، لسان پرستۍ ته لمن ووهي. دغه ځواکونه دا د تاسو په خدمت کې دي شپه او ورځ، بالخصوص هوایي ځواکونه دومره خطرناک عملیات په داسې ځایو کې دا اوس چې زه ورسره تللی یم دوی پروازونه وکړل، هغه ځینې زخمیان راځي چې هېڅ مهال د نشي کېدلی. الله دې دوی سرلوړي لري. ټول افغانان به د نظام تر څنګ درېږو، په آفتونو کې به یو له بل سره لاس ورکوو. دا د یو کس کار نه ده، یوازې د نظام کار نه ده. په ټولو نړیوالو مؤسسو باندې، په خیریه بنسټونو باندې، په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې دا ولس تاسو ولیده چې څومره ځپل شوی ده. دا د الله له طرفه یو عذاب و، موږ په سر سترګو قبول ده. او له دې وروسته خدای دې وکړي چې په موږ داسې عذابونه را نه شي. موږ د داسې عذابو توان نه لرو. موږ 40 کاله جګړه تېر کړې، کونډې یتیمان لرو. الله ته به سوال ده چې له داسې عذابونه ټول ملت وساتي په راتلونکي کې، او همیش د نظام تر څنګ یو خپل کومکونه په وخت راوړئ، دې سیمې ته راسئ. د عمري قلي اردو ټول پرسونال هوایي ځواکونه، زمینی ځواکونه تاسو سره د کومک په انتقال کې مرسته کوي. الله مو عزتمن لره. لارې ډېرې خرابې دي، تقریبا له مرکزي بغلان تر دې پورې 4-5 ساعته لار ده. نو دا ټول د تاسو په خدمت کې دي، د دوی موټر، د دوی وسایل، د دوی هلیکاپټر ټول د تاسو په خدمت کې دي. زنده باد هوایي ځواکونه، ملي ځواک.